له توبې نه ستړي انسان ته. ابلیس یعنی شیطان چې کله د الله تعالی د نافرمانۍ ترڅنګ آدم علیه السلام ته له سجدې نه انکار وکړ، نو الله جل جلاله وراټه او د قیامت تر ورځې یې ملعون وګرځاوه. مایوس او ناامید شیطان الله تعالی ته په خطاب کې وویل: زما د ستا پر عزت قسم وي چې زه به دوی ټول ګمراه کوم، پرته ستا له هغه بندګانو چې تا د دوی له جملې څخه غوره کړي دي. د انسانانو ابدي دښمن شیطان د دې لپاره چې انسانان ګمراه او له ځان سره جهنم ته بوزي، له دوو لارو څخه کار اخلي. انسان ته وسوسې او تشویشونه ور اچوي تر څو د ګناه مرتکب شي، او کرار دغه وسوسې په غوږ کې ورته دومره زمزمه کړي چې له فکر نه عمل ته مجبور او بالاخره یې په هماغه ګناه کې ښکیل کړي. شیطان یوازې په دې کفایت نه کوي، مخکې ځي او د دوهمې لارې څخه هم استفاده کوي، او هغه دا: له ګناه وروسته انسان دومره سرزنښت او وویروي چې تا خو ګویا ډېره ستره ګناه وکړه، ته به رب ته په کوم مخ ورځې؟ تا خو به الله تعالی هیڅکله هم ونه بخي. بالاخره دغه فکر او وسوسه هم په عمل باندې تبدیل کړي، او یاد انسان چې هیڅکله هم باید د الله تعالی له رحمت څخه ناامیده نشي، په ګناه کې داسې اخته کړي چې بیا ورته توبه کول ناممکنه، ځان ورته سپک او خجالت ښکاري، او داسې وخت پرې راشي چې له ګناه څخه د وتلو کوشش حتی نه کوي. شیطان له دغه دوو لارو پرته پر انسان هیڅ قدرت او توان نه لري. ګناه ته دعوت کول او له توبې او د الله تعالی له رحمت څخه ناامیده کول. له ګناه وروسته ځان ملامتول د نیک انسان کار دی، خو دغه ملامتیا باید تر دې حده نه وي چې انسان دې له هغه لوی رب څخه ناامیده شي چې تر مور او یا ځله زیات مهربانه دی. زموږ خوږ پیغمبر رسول علیه السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي: ای د آدم اولاده، تر هغو چې له ما کومک وغواړې او ما ته امیدوار اوسې، نو ټول هغه ګناهونه چې درنه شوي دي بخم یې او هیڅ اهمیت هم نه ورکوم. ای د آدم اولاده، که ګناهونه دې تر اسمانه هم ورسیږي او وروسته له ما نه بخښنه وغواړې، بخم دې. ای د آدم اولاده، که د دې ځمکې د وسعت په اندازه هم ګناهونو سره بیا هم ما ته راشي، په داسې حال کې چې له ما سره د شریک نه وي نیولی، نو زه به د دې ځمکې د پراخوالي په اندازه مغفرت درته وکړم او تا به وبخم. ای دردمن انسانه، که الله جل جلاله دې په ژوند کې مشکلات او ستونزې راوستې دي، نو باور ولره چې د دغه مشکلاتو په وړاندې صبر او توان هم درکړی دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی هیڅ انسان ته د هغه له وسې وتلی تکلیف نه ورکوي. ای مسلمانه، مه هیروه چې نن سبا د ژوند مشکلات او دردونه هغه امتحانونه دي چې تا ته ستا د جنت لار هواروي. د رسول الله علیه السلام دا حدیث په هره سختۍ کې در په یاد کړه چې فرمایي: مسلمان له هیڅ ډول ستړیا، ناروغي او تشویش سره نه مخ کیږي مګر دا چې د الله تعالی د هغه په واسطه د ده ګناهونه وبخي. حتی که د ده په پښه کې ازغی هم لاړ شي، الله تعالی یې اجر او ثواب ورکوي او د ده د ګناهونو کفاره ګرځېږي. الله رب العزت دې موږ تاسو ټولو ته د نصوح توبې توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.